د شپې لخوا په رڼا کې خوب کول دماغ ته زیان رسوي. خوب د الله جل جلاله یو له بې مثله نعمتونو څخه دی او الله جل جلاله فرمایي خوب ستاسو لپاره آرام او سکون دی. دا چې اوس خوب په رڼا کې ښه دی او که په تیاره کې په اړه معلومات درکوو. ساینسپوهانو په دې اړه څېړنه کړې ده. ساینسپوهان په دې اند دي چې په رڼا کې خوب دماغونو ته زیان رسوي. د سوسایټي فار نیورو ساینس په کلنۍ غونډه کې یو لوی نظر دا ورکول سو چې هغه کسان چې په رڼا کې خوب کوي په هغوی کې روحي تکلیف او فشار زیات دی او نښې نښانې یې له ورایه معلومیږي او هغه کسان چې د 2 ساعتونو لپاره په تاریکۍ کې خوب کوي په دې کسانو کې هیڅ روحي تکلیف او د فشار نښې نښانې نه معلومیږي. د انسان دماغ په رڼا او په تاریکۍ کې مختلف هورمونونه پیدا کوي. هغه هورمونونه چې په رڼا کې پیدا کیږي هغه تر هغه هورمونونو چې په تیاره کې یې پیدا کوي ډېر ګټور دی. او بله دا چې په تیاره کې د خوب حرکت ډېر ښه وي نسبت رڼا ته او په رڼا کې سترګې داسې اشارې دماغو ته لیږي چې دماغ پوره آرام ته نه پرېږدي.